که تاسو خیال وکړئ قرآن کې وګورئ 15 څیزونه داسې دي چې د هغې علم سوا د الله نه بل چاته نشته. ان الله عنده علم الساعه، قیامت به کله سوا د الله نه معین تاریخ د قیامت هیچ چاته معلوم نه. وینزل الغیث، باران به کله کیږي سوا د الله نه معین تاریخ د باران هیچ چاته معلوم نه. ویعلم ما فی الارحام، د مور پر رحم کې چې معلوم کی دا الک دی او کدا جینای دا سوا د الله نه بل هیچ چاته پته نشي. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ایس نفس په دې قادر نه دی چې زه به سبا څه کار کوم، سبا به زه څه کوم. اراده یو څه کړي وي او ورپېښ بل څه شي. وما تدري نفس بأي أرض تموت، ایس نفس ته دا علم نشته چې زما مرګ به په کومه ځمکه باندې زه به کوم ځای کې مړ کړم. د دې 15 خبرو علم سوا د الله نه بل هیچا ته نشته. عزیزانو بل وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، د الله په نیز هغه خزانې دي، هغه مغیبات دي چې سوا د الله نه د هغې علم بل چاته نشي. لنډ یو مثال واورئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د کله نه په قبر مبارک کې د هغې دفن شوی دی، هغه ورځ نه واله تر ننه پورې 80,000 ملایکې د شپې راځي او روضې مبارکې نه ګیر چاپېر ولاړ او درود و سلام پې وایي او 80,000 د ورځې. نن شپه ورځ چې کومې ملایکې راشي تر قیامته به د دوی بیا نمبر نه راځي. دې نه تاسو انداز ولګوئ چې 1400 کاله وشي 80,000 سهار او 80,000 ماښام او تر قیامته به بیا نمبر نه راځي چې په دې کائنات کې څه مخلوق خدای پیدا کړي. عزیزان دا تاسو مونږ چې یو بله دنیا ده چې په هغې کې دغسې دنیا آباده ده لکه دا تاسو چې د دې ځمکې د سر د پاسه آباد د پیریانو بله دنیا ده. قرآن کې راځي پیریانو یو وفد په لاره تېرېده، رسول الله صلی الله علیه وسلم د سهار په مونځ ولاړ، قرآن چې ودرېدو قرآن یې واورېد. خپل وطن ته چې لاړ پیریان یې راغونډ کړه، انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی للرشد. سورت جن قرآن کې مستقل سورت کې د جناتو بیان دی. انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی للرشد، مونږ خو یو داسې قرآن واورېده چې سړی د نیکۍ طرف ته راګرځي. مستقل وفد راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خپل وطن د تلو دعوت ورکړ چې ته راشه دا قرآن چې دې خلقو ته دی وی دا لږ مونږ ته مو وایه. رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو یو شپه او پیریانو ته دعوت د اسلام وکړو. زرګونه او لکونه پیریان مسلمانان. نن هم په پیریانو کې داسې نظام را روان دی لکه مونږ کې چې کوم نظام. علما پکې شته. د شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه په درس کې یو پیری به راتلو سبق به ویل، درس حدیث به ویل. شاه صاحب چې پې پوه شو تپوس یې ترې وکړ چې ته کوم ځای فلان دی زه فلاني ځای نه راځم او زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانې نه هم څه موده مخکې پیدا او ما رسول الله هم لیدلی. علماو د هندوستان به وي چې شاه صاحب که په دې اعتبار والي نو تابعي هم دی ځکه چې صحابي لیدلی دی. تاسو خیال راکړئ د خپلو لیدو درته وایم دوه خبرې.
تیر اتوار په ورځ پړچنار ته تلم او د پیر په ورځ واپس راتلم. زر ته ځکه راتلم چې ما ته ویزه لږ وخت له مېلو شوی. مونږ خو په پاکستان کې په ویزو ګرځو که نه. هله وایي سیرت کانفرنس دی. زمونږ صدر صاحب د سیرت کانفرنس افتتاح کړې وه. د سیرت والا د دین سره څه کوي لګیا دی او د سیرت کانفرنسونو افتتاح کوي. لوی ګیرو والا شیخان او مشایخ ورته ناست دي، دی د سیرت کانفرنس یعنې علما به ناست دي او دی به د سیرت کانفرنس افتتاح کوي. ډېر دین مونږ نه مشیان، مونږ نه لوی دین شرمي بل څوک. کوتک شاه به راپاسي یا به صاحبه د سیرت کانفرنس افتتاح او دغه به ورته ناست دي، شیخ فولاد بابا نوسیم ورته لاندې ناست دي او دا کوتک دین به راپاسي او به دا د سیرت کانفرنس افتتاح. پیر په ورځ واپس راتلم. پړچنار کې راته پته ولګېده چې د تیندو مولانا صاحب وفات شوی او 2 بجې جنازه. زه 12:30 را روان شوم پړچنار نه، 2 بجو ته تیندو ته ورسېدم. په خدای باور وکړئ د رسول الله په منبر ناست یم. دا د اورېدو خبره نه ده، زما د لیدو دا بله ورځ. د دې مولانا صاحب کار دا او طالب ته سبق ویل او الله نه سوا د ټول عمر په بل څه کې تېر کړی. مفتی محمود صاحب دې خدای وبخي چې کله دې طرف ته بلاړو نو د ده سلام له به هغه م ورتلو، خو زه پې پوه نه وم چې دا دومره لوی سړی دی چې دا مفتی محمود ولې ورځي. ما خیال و چې سیاسي سړی دی، څه سیاسي خبرو نه به ورځي. نو بله ورځ ما ته پته ولګي تک شین اسمان دی دغسې لکه دا اوس چې جنازه چې د کوره راویسته او په مدرسه کې کېښوه او د تابوت نه دا تخته لرې کړه او د ده دا مخ چې بربنډ شو نو دومره ساس کې د اسمان او دومره پاغوندې د واورې دا داسې را شروع شوې که نه ته به وایې چې مالوچ راوري په لرې علاقه نه دومره ټوکره کې لکه د ده قبر او د ده کور په 3 ټوکره دا پاغوندې راوري. ما سره ملګري هغې ته مې وویل لکه د غرونو مرونو ګوټ کې چېرته وګورئ ولیاس وایي والله کیس کم از کم 15 زره خلقو د هغه په جنازه کې هغه یې په ځای پرېښود ټول خلق اسمان ته ګوري. والله په زندګۍ کې مې دا شی نه وي، خو چې دی له حد تک کوز کو هر څه بند شو. زمونږ استاد و هرات مولانا صاحب ډېر لوی ولي او بزرګ فلحال دی ازرخانۍ کې ښه د هغه جنازه م چې د یادګار نه راوویسته او ازرخانۍ ته مړه. یکتوت بیري باغ ته چې ورسېدو توتاګر کې مارغان پرې راغلي، کم از کم 2-3 زره توتاګر کې داسې به راغله په دې جنازه داسې مړ شو بیا به داسې شو، داسې مړ شو بیا به داسې شو، عین تر قبره پورې چې قبر په تر هغې پورې به په قبر داسې راتله او تله به خو چې قبر تم کوز کو خاورې پرې واچولې مارغان شاه انورشاه کشمیري رحمت الله علیه عرف الشذي یو د هغه تقریر دی ترمذي باندې چې کوم تقریر هغه کړی د یو راوي متعلق لیکي چې په نزد راویانو باندې دی ضعیف خو تقوا او بزرګي داسې وه قبره یفوح حین دفنا. شاه صاحب وایي چې قبر له دی را روان کو نو د قبر نه یې د وړاندې نه خوشبویه ووت. قبره یفوح حین دفنا. زما عزیزانو عرض دا و چې کم خلق د الله سره رابطه او تعلق شي جنازه به د لا کور پرته وي او
په قبر کې بدر ته د جنت داخلو سپریشي. بهرحال عرض داو چې دا د هغه خلقو حال وي چې د کومو خلقو رابطه او تعلق خدای سره